الله شريف لقد كان بناء الإسلام يفكر سبحانه دا اسلام دا په صحیح طریقې دیکھو خو دې لکه ته چې ایمان لرې دې اظهار په لا اله الا الله دې خپل عقاید دي دې خپل تیقن دی دې خپل یو یقین دی هغه دا چې د الله پاک جل شانه سره ته هیڅ شریک نه مانی न په ذات کې ور سره شریک شته نه په صفات کې ور سره شریک شته الله پاک جل شانه هغه ټیک دی چې د مځکې د اسماني د ټولې کائنات مالک دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ټول انبیاء علیهم السلام کې په ټول عالم خیوانی کې په ټول عالم انسی کې په ټول عالم جنی کې په ټول عالم ملکی کې اشرف المخلوقات خیر البشر علیه السلام دا د ټول عالم د پر رحمت للعالمین دی رحمت للعالمین کې عالمین جمع د عالم دو دا کې نه جن پته دی نه انس پته دی نه پدې کې یو چار پایا شای پته دی نه پدې کې دو پایا شای پته دی न पदे के आलमी इंसी पते दाए न पदे के आलमी मलाकी पते दाए ये अच्छा दे पूरा दार रहमत दाए दा पटोला दुनिया ना उचात दाए खुदे अल्लाह पाक जल्ल शानहु सराय युवाज दरा कहे के हो शरीक न दाए हिच छाता दाए जदा नुस्ता छे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता सुजुदा वको दज़तु ची ځاخیس لکه غنم چې ته وبوسې دغه کوټیلې نه د غنم زیات دانې لري دا کیم چې دا شیه پوتې شي دا کوټیلې پوتې شي زته د دغه په شان دي چاکې مې دانې دي اترې شوي دي هغه صحابه کرام دي هغه ائمه کرام دي خدا کې اتکلا چا داس نه دومندري چې دا امام ابو حنیفه دغه نه خو یو خدای جوړ کا دا امام شافعي صاحب تمام دا امام مالک امام حرمین شریفین تمام امام احمد ابن حنبل تمام نه دا ټول ائمه د اسلام دي ټول معزز بزرگان دین راهنمای اسلام دي صحابہ کرام کے سرکردہ سڑائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے لکہ پاقائدوں کے داشت ولی صدیق رجحان جلی علی اصحاب ترن لا تبالی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پٹول صحابہ کرام نے وچاتا ہے خدا اتکلا نشوی اللہ دوری دائی چی دانا پیغمبر جوڑست خدا کے اتکلا دا دوری دائی نشی چی داتا تک سوزداو لگوی دانا خدای جوڑست توستا دا پاتا دا لیوالیون پا دا پیجی پا توس کے ڈیرا لیمونشتا دا دین پا دا نپیجی پا دا خبار بھی پا توس کے ڈیرا لیمونشتا تو زیدر توشایو دی اصحابی ولایت پا قرب نبوت کے دائی تاکہ پا مانس کے زویلال نلگی دی امت والی اولا چیوی دا پا زویلال نبوت کی بھی لکہ مولانا شیخ غا چلائی مولانا قاسم العلوم مولانا محمد قاسم نانوتی یہ مثال شکل مخروطی بیان ہے شکل مخروطی دیتا وینسی وینے داتا شکل مخروطی بھی ہے چک چک پا قائدام دے دائی دا باغید دا ویرنا چک چک پا جانا خینم دے دائی دا ویرنر دے دائی دا دی مشکات اعظمنا دا واسطہ پی الغروز دو یہ دینا علوم حاصلوی دی دینا ایمان حاصلوی یہ دینا اسلام حاصلوی خدا ایمان دا اسلام یہ در مشکات نا چی رخولی دا پا اندازہ دی قرب دی حاصلوی
ویني دا شکل ویني دتا شکل مخروطی وی د گازار شکل نه دا په دالون دی غام دي چې تکوي دا دیو دینه لاره نه دا ته جناخین وی په جناخین دي چې تکوي دله تاوی دا په دالون دی قاعده نه ور نور دی دا په دا نه ور پوس وی دا ور نور دی دا چې د ور سره لاګي دله وی دا هغه صحابي ده اس ایمای غزام دا په جناخین دي صحابه کرامنا نردی نبی علیہ السلام تا ائمه کرام دی امام اعظم ابو حنیفه نعمان رضی اللہ عنہ دویم امام حرمین شریفین امام مالک رحمت اللہ علیہ ده دریم امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ ده سرورم امام الائمه امام الخفاظ خرط امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا پټوله نه میر نږدې میرګانی البته په دینه په کې دا په میشتو سنا ور نږدې دي دینه په کې میرا تابعین نیک خلق شتا زراور خلق شتا چې اصحاب ته ور لګېدلې وي په دې اشخاصو کې شدې هوستا په دې کې سړی هوستا د زمره زراور دي چې دا ډېر لوی زراور ځکه په رحمان صاحب یې داسې ما ویا چې زه یم په جهان کې خدای پیدا کړی په سر دې پاسه سر دې ای سړیا ای دومت سړیا دون ګناګار غاڼه بیا په تو باندې ډېره شروع کوا په دیو تو باندې ډېره خوري کوا چې پرې ته توبه وایې د امر خدا پاک ته نږدې کېږي ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون الله پاک جل شان ارشاد فرمایي چې هغه پرې او چاته عذاب خدا پاک ورکوي چې پرې د په زبان دی نن د استغفار کلمه جاری وي انس ابن مالک رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد یا لقداس یا انس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له وان كان فر من الزحف